د جبل سراج شاهي ماڼۍ. دا تاریخي ماڼۍ د پروان ولایت په جبل سراج ولسوالۍ کې موقعیت لري. دا ماڼۍ په 1900 میلادي کال کې د امیر حبیب الله خان په دوره کې جوړه شوې ده. پخوا د سراج الامصار د بام په نوم نومول شوې وه. د غازي امان الله خان د پاچاهۍ تر وخته د سلطنت د مرکز په توګه ترې کار اخیستل کېده. دا ماڼۍ چې په شاوخوا 50 جریبه ځمکه کې آباده شوې، 40 جریبه شنه ساحه لري. د دې ترڅنګ یوه ښایسته 2 پوړیزه ودانۍ او 150 نظامي خونې لري. محمد رفیع سعیدي چې د دې ماڼۍ د ساتنې او څارنې مسؤل دی وایي دا د امیر حبیب الله خان په وخت کې یو ډیپلوماټیک ځای و چې سترې ناستې پکې کېدلې او همداراز د امان الله خان په وخت کې بیا ترې د یو نظامي ځای په توګه کار اخیستل شوی دی. زمان امیر حبیب الله خان دا د امیر حبیب الله خان په وخت کې یو ډیپلوماټیک ځای جوړ کړی و. په هغه وخت کې د حبیب الله د ارګ په نامه شهرت درلود. دلته به لوی ناستې کېدې، پاچا به دلته له خپلې ټولې کابینې سره راته، مهمې غونډې به کېدې، یعنی ډېر کله به دلته داسې ځانګړې ناستې ترسره کېدلې. خو بیا له هغه وروسته دا ځای د امان الله خان په وخت کې یو نظامي ځای و. تاسې دا لوړ برجونه او دا د 2 مترو په پلنوالي دیوالونه ګورئ. دا خپله هم د دې ښکارندویي کوي چې پخوا له دغې ماڼۍ څخه د نظامي ځای په توګه ګټه اخیستل کېده. محمد رفیع سعیدي زیاتوي چې په افغانستان کې د داخلي جګړو له امله دا شاهي ماڼۍ هم جوړه نه وه پاتې، بلکې ډیره ویجاړه شوې وه. در 40 سال گذشته متاسفانه که کاملا په تیرو 40 کلونو کې له بده مرغه چې دا ماڼۍ ډیره ویجاړه شوې وه، خو په دې وروستیو کې بیا بیرته د رغونې چارې پیل شوې او پریکړه په دې وشوه چې بیرته باید کټ مټ د پخوا په څیر په اساسي ډول جوړه شي، چې اوس یې له نیکه مرغه رغنیزې چارې تر ډیره بشپړې شوې دي او لا هم پرې کار روان دی. انشاءالله ډیر ژر به یې چارې بشپړې شي. څو ورځې وړاندې هیوادوال هم جریان کې دي چې د چارو ادارې لوی ریاست په دې پریکړه وکړه چې دا تاریخي ماڼۍ به د سیلانیانو پر مخ پرانیستې وي او دلته که بهرني وي یا داخلي چې د هر ولایت سیلانیان راشي او د دې ښکلې تاریخي زړه راښکونکي تفریحي او د لیدو وړ ځای څخه لیدنه وکړي او خوند ترې واخلي. د جبل سراج تاریخي ماڼۍ له بیرته ترمیم او اساسي ډول جوړېدو وروسته د چارو ادارې لوی ریاست داسې پریکړه کړې چې د ټولو سیلانیانو پر مخ یې دروازې پرانیستې دي. له دې اقدام څخه د جبل سراج ولسوالۍ خلک هم هرکلی کوي. دوی وایي دا به د یادې سیمې د اقتصادي پرمختګ لامل شي. یک اقدام بسیار نیک است. دا یو ډیر ښه اقدام شوی دی ځکه دا یو ښه تفریحي ځای او ښکلی منظم پارک جوړ شوی دی. دا خپله د خلکو او دکاندارانو پر اقتصاد هم ښه اغیزه کوي چې دلته د تفریح لپاره خلک راشي او له دې سره یو ښه عاید هم د جبل سراج ولسوالۍ د جبل سراج د خلکو او په خپله د دې ماڼۍ لپاره هم په لاس راتللی شي چې بیا بیرته ګټه ترې واخیستل شي. دا یو ښه اقدام او ښه کار شوی دی چې خلک دلته د تفریح کولو لپاره راشي. له دې لارې به دولت هم یو څه بودیجه برابره شي او دلته چې خلک راځي باید ووایم چې ډیر آرامه فضا ده، امنیت دی، هیڅ ستونزه نشته ده. دلته ټول یو افغانان یو او په ګډه په یو کور افغانستان کې ژوند کوو. پروان ولایت د پلازمینې کابل شمالي لوري ته په 4 کیلومترۍ کې موقعیت لري. د جبل سراج شاهي تاریخي ماڼۍ سربیره نورې هم ډیرې ښکلې شنې منظرې او تفریحي ځایونه لري. ګلغونډۍ د یاد ولایت په مرکز کې هغه مشهوره تفریحي سیمه ده چې د پسرلي په موسم کې د ډیرو ولایتونو خلک ورته د تفریح کولو لپاره ورځي.